یو نظم ډالې کوم خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي ارشاد ای چې موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه هر کور کنډر کنډر دی په توپو لګېدلی یې وطنه و زما خو مجبوري وه له امن له خطیره له ته لاړم زما خو مجبوري وه له امن له خطیره له ته لاړم بې ننګه نه یم ګرانه ته وایې څنګه تللی یې وطنه موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه هر کور کنډر کنډر دی په توپو لګېدلی یې وطنه په تا باندې سرونه زلمو ورکړل په تا باندې سرونه زلمو ورکړل زه هم له تا غزي یم ما هم څه وخت ساتلی یې وطنه موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه هر کور کنډر کنډر دی په توپو لګېدلی یې وطنه په تا درانه بمونه غورځېدلي په تا درانه بمونه غورځېدلي ټول سوې په لمبو یې ته ډېر ډېر کړېدلی یې وطنه موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه هر کور کنډر کنډر دی په توپو لګېدلی یې وطنه زمونږ نه بې اسرې شوې د رب اسرې ته پاتې خدای دې مل شه زمونږ نه بې اسرې شوې د رب اسرې ته پاتې خدای دې مل شه په داسې تنهایۍ کې ته څومره ژړېدلی یې وطنه موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه هر کور کنډر کنډر دی په توپو لګېدلی یې وطنه روان چې کمرخیل د ستا د غېږ شوم روان چې کمرخیل د ستا د غېږ شوم نور هېڅ وخت زمانه و ما ته په خدای سپارلی یې وطنه موده پس درته راغلم د چاته زورولی یې وطنه هر کور کنډر کنډر دی په توپو لګېدلی یې وطنه وسلام ډېر زبردست ډېر مننه دا و ښاغلی عبداللطیف کمرخیل صاحب ملګرو چې ښکلی کلام یې وولو موږ هیله لرو چې د کوڅې ټولو د خوښې وړ به وګرځېږي د الله په امان ډېره مننه زموږ د برداشتولو د اورېدلو